له ممبي لوبډلې سره د روهېت شرما وروستۍ لوبه پلی اپ سینارو بنګلور کا چینای راشد له یو لړ مراسمو وروسته شارجې ته ځي. سلامونه ستړي مه شئ، هرکلی درته وایو. که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. هندي رسنیو خبر ورکړی چې ښایي روهېت شرما له ممبي سره مخه ښه وکړي او وروسته له هغې د ممبي انډیز لوبډلې له مالک سره د روهېت شرما ستونزې را پیدا شوې چې هاردیک پانډیا د ممبي لوبډلې لوبډلمشر ونومول شو. د دې لوبډلې لوبغاړي دوه ډلې شول، ځینو د مجبورۍ له امله د هاردیک پانډیا ننګه وکړه، خو ځینو نورو چې له روهېت شرما سره ښې اړیکې لرلې د ممبي لوبډلې په دې پرېکړه ناخوښه وه چې له امله یې د ممبي لوبډلې په بریا بد اغېزه وکړه او دا د دې سبب شو چې د پیل سیالیو څخه 15 ځله اتله لوبډله وروستي پوزیشن ته وغورځوله. تازه یو شمېر هندي رسنیو ویلي چې ښایي له ممبي سره دا د روهېت شرما وروستی سفر و او راتلونکی کال به د کومې بلې لوبډلې برخه شي. په دې وروستیو کې د پنجاب کینګز لوبډلې مالک پریټي زینټا ویلي و چې د خپل ځان په ګرو کولو به هم د روهېت شرما پیرلو ته نه وایي، خو بلخوا د لکنو لوبډلې د مالک او کیل راهول ترمنځ سخت کړکېچ رامنځته شوی او امکان لري چې روهېت شرما د راهول پر ځای د لکنو سوپر جن لوبډلې لوبډلمشر شي. د روان هند غوره لیګ سیالیو په دوام د پلی اپ لوبو لپاره د وروستۍ او څلورمې لوبډلې په توګه د چینای او بنګلور لوبډلو ترمنځ یو مهم او برخلیک ټاکونکې لوبه نن ترسره کیږي. دواړو لوبډلو دا مهال د 9 بریاو وروسته 14 نمرې لري، خو د نیټ رن ریټ له مخې چینای له بنګلور مخته ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دغه برخلیک ټاکونکې لوبه به د چینای اړوند ناسومي لوبغالي کې ترسره کیږي، چېرته چې د نن ورځ یو شپه د شدید باران اټکل ورکړل شوی. که چېرته دا لوبه ترسره نشي نو دواړو لوبډلو ته یو پوینټ ورکول کیږي چې په ترڅ کې به د چینای لوبډلې د لوړ رن ریټ په وجه کوالیفای کوي او که چېرته لوبه ترسره شي او چینای وګټي نو د 14 نمرو په ترلاسه کولو سره کوالیفای کولی شي. که د بنګلور لوبډله پلی اپ ته ورتګ غواړي باید دا لوبه نږدې 20 منډو په توپیر وګټي او یا باید د لوبې په 14 اور کې هدف ترلاسه کړي.